د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې وایي د یاد وزارت واکپال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستیالۍ پلاوي مشر روزاوتان بیوا سره لیدلي او دواړو لورو د بشرپاله او پراختیایي مرستو او د هیواد د اقتصاد د پراختیا په اړه خبرې اترې کړې دي. امیر خان متقي د افغانستان د 2.0 پر پرمختګ د ټینګار سربېره ویلي اوس مهال ډېرې برنامې د لا ډېر اقتصاد پراختیا لپاره په ترسره کېدو دي. د دې خبرپاڼې له مخې د یوناما مشر ویلي د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې په تېرو 3 کلونو کې پراختیایي مرستې تر بشري مرستو ډېرې شوې دي چې دغه چاره په اقتصادي ثبات کې مثبت اغیز لري. دغه ناسته کې د یوناما مشر وویل چې په تیرو 3 کلونو کې د لومړي ځل لپاره له افغانستان سره د پرمختیایي مرستو کچه له بشري مرستو څخه زیاته شوې ده. هغې وویل چې دا یو خورا مثبت پرمختګ دی او د افغانستان پر اقتصاد به اغیز مثبت وي. دغه راز هغې ډاډ ورکړي چې دغه مثبت بدلون به ادامه پیدا کړي. بل پلو د یوناما مشر تېره ورځ د صنعت او سوداګرۍ وزارت له واکپال سره په لیدنه کې د صنعتي پارکونو د پراخېدو، د تشبثاتو د مرکز رامنځته کېدو، د انلاین سوداګریز مرکز له خصوصي برخې څخه د ملاتړ او دغې برخې ستونزو په تېره بیا د برېښنا ننګونې ته د رسېدو په تړاو خبرې کړې دي. در این ملاقات پیرامون موضوعات از جمله انکشاف پارک‌های صنعتی افغانستان، ایجاد مرکز تشبثات، تأسیس مرکز تجارتی آنلاین، حمایت سکتور خصوصی، رسیدگی به مشکلات برق پارک‌های صنعتی و اولویت‌های سکتور خصوصی افغانستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت. په ورته مهال یو شمېر اقتصادي کارپوهان له نړۍ سره د افغانستان د سیاسي او اقتصادي اړیکو او هم پراختیایي مرستو را جلبولو کې د یوناما رول په اهمیت بولي. یکی از مسئولیت‌های مهم دفتر یوناما ای است که روابط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی افغانستان را به جهان ملحق بسازد. به خاطر از اینکه ما جلو فقر را گرفته باشیم و این را قطع کاهش داده باشیم، روابط خوب با جهان باید داشته باشیم تا روند کمک ها ادامه داشته باشه. در نوع خود کمک ها سربخشی خود داشته و داره. دا په داسې حال کې د چې تر دې وړاندې د واکپال حکومت چارواکو تل د نړۍ له هیوادونو او د نړیوالو مرستندویو بنسټونو څخه غوښتي د افغانستان د اقتصادي ستونزې هوارۍ لپاره پراختیایي مرستې ډېرې کړي.